چارټ څه لپاره استعمالیږي؟ د ګرافو لپاره. دا احصایوي معلومات دي چې موږ تاسو ته د ګراف په شکل باندې یا د عکس په شکل باندې موږ غواړو چې ښکاره کړو. مثلا په دغه کې مو شاید ډېر لیدلي د کرکټ په بازۍ کې کله چې د کرکټ بازۍ خلاصېږي په اخره کې دغه چارټونه یې ورکړي د ځینو کسانو چې په خط باندې اثر نس خلاص هغه نو تاسو به حتما وایاست چې په خط د چا اثر نس خلاص په ګراف یې نو بیا چیرې سر خلاص. خو دا یو قسم د معلوماتو دپاره خو بېسواده فکر نه کوم چې په پوه دې سي په دغه باندې په چارټو باندې. بله د چیش د اسانۍ لپاره خو دا به موږ تاسې په پوهېږو په دې باندې مګر کم څوک چې هغه پوهېږي په دې باندې چې مثلا د کم یوه خو زه بیا په دې خاطر باندې وایم چې مثلا لاندې احمد ورته نوشتی یا محمود ورته نوشتی دوی بیا هغه شی نه شي ویلی. د څه شي؟ ښه د ګونګیانو لپاره بیخي ښه دغه دی. یعنې دا یو دغه دی. بل مختلف بیخي ډېر استعمالونه لري. راځمه چارټ لپاره مثلا مختلف چارټونه عینا لکه سمارټ آرټ چې موجود وو مختلف چارټونه دي. دا لاین دغه دی. څوک په تاسو کې اقتصاد پوهنځی والا دی تاسو فکر کوم شاید پای ډیاګرام به مو یې ویلي مثلا بار ډیاګرام به مو ویلي هیسټوګرام به مو شاید ویلي. دا مختلف ډولونه دي. دا بار ډیاګرام دی مثلا ایریا ده ایکس وای سکیټر دی مثلا سټاک دی. دا مختلف ډولونه کم ډول ستا خوښ دی. زه مثلا د کالم شکل انتخابوم راځم د کالم شکل راچوم. دا چې مې ورواچوئ دغه صفحه د اکسل صفحه ده. اصلا دا چارټونه چې دي په اکسل کې ډېر کار دغه کېږي استفاده کېږي خو موږ تاسو کولی چې په ورډ کې هم استفاده وکړو ځینې. اوس کټګوري 1 کټګوري 2 کټګوري 3 کټګوري 4 مثال دا رقم یو دغه به جوړ کړو چې مثلا د کټګوري 1 څخه مثال چشمو هدف دی دا مثلا احمد ورپسې دا مثلا محمود ورپسې دا مثلا وحید او دا هم مثلا علی. صحیح دی؟ اوس سیریز 1 سیریز 2 سیریز 3 دا معنی چې داسې یو دغه به ځینې واخلو چې مثلا د په اول امتحان کې څو نمرې وړي دي یا مثلا په یو مضمون کې څو وړي دي په بل مضمون کې څو وړي دي په بل مضمون کې څو وړي دي بل مضمون هم غواړي چې ووایي چې کولی شي چې هر څو مضامین چې ستاسو خوښ وي هغه پکښې کې راولئ یا هر مضمون چې ستا خوښ وي چې ته مثلا هغه باید ډیلیټ کړې یا د منځه یوسې هغه کولی شي چې ډیلیټ یې کړې ډیلیټ. اوس دی دوه مضمونه شوله. مثلا په دې ځای کې زه غواړم چې دا کیمستري کومه. صحیح دی؟ دا مثلا فیزیک کومه مثلا دا مثلا مات کومه. صحیح دی؟ دا مثلا مثال بیولوژي کومه. د دې سره په ترتیب باندې نور کلمونه هم راته خلاصوي خو دروسه پرې په دې خاطر نه خلاصوي چې ما ډیټا نه در واچولې. مثلا په کیمستري کې احمد چې دی 45 نمرې وړي دي ده مثلا 15 وړي دي مثلا دا هم 15. ورپسې محمود په کیمستري کې مثلا 15 وړي دي په فزیک کې مثلا 50 وړي دي. ورپسې وحید په کیمستري کې مثلا 9 نمرې وړي دي او په دې کې 15 نمرې وړي دي. ورپسې علي مثلا په دې کې 8 نمرې وړي دي او په فزیک کې 8 نمرې وړي دي. اوس غواړي چې د مت نمرې مو واچي په مت کې مثلا 8 وړي دي مثال دغه دی بل دغه جوړ شو. صحیح دی؟ یعنې دا په تاسو پورې مربوط دی چې هر څو ثانیې تاسو غواړئ چې تغییر او تبدیل پکښې راولي هغه کولی شي چې پکښې راولي. مثلا په مت کې 8 وړي دي احمد محمود مثلا 8 وړي دي د مثلا 50 وړي دي او د مثلا 8 وړي دي. ورپسې په بیولوژي کې مثلا د 23 نمرې وړي دي د مثلا 15 نمرې وړي دي د مثلا 8 نمرې وړي دي او د هم مثلا 50 نمرې وړي دي. دا په تاسو پورې مربوط دي. صحیح دی؟ اوس دا خو د دې لپاره استفاده کېږي دغه چې دی دا اکسل صفحه چې ده دا د دې لپاره چې موږ تاسې د دغه چارټ په ډیټا کې تغییر راولو یعنې ډیټا یې تغییر او تبدیل کولی شو. د هغسې په ترتیب سره کولی شي چې نور نومان هم ور واچوي. صحیح دی؟ هر څو نومه چې په کار وي خو دا ډیاګرام بیا دا چارټ بیا دغه کېږي غټېږي یعنې په هغه کې تغییر راځي او کولی شي چې مضامین هم نور واچوي. مثلا زه غواړم چې بل مضمون چې شروع واچوم
مثلا دیم پښتو مثال په پښتو کې د مثلا 25 بولې دي صحیح دی دا پیدا شو دغه بل کالم ورسره ورپسې د 55 بولې دي د مثلا 9 وړي دي او د هم مثلا 28 نمبر وړي دي په دې ځای کې موږ کولای شو چې فقط په ډیټا کې تغیر او تبدیل راوړو او یا هم کولای شي چې دغه ټول ډیټا تغیر او تبدیل کې مثلا یوازې یو مضمون ورواچوي یو مضمون دا رقم داسې هم کېدای شي چې مثلا ژمی دوبی منی پسرلی په ژمي کې زما د ایودو دغه څو نیوه هغه ګراف یې څو نیوه په دوبي کې زما د ایودو ګراف څو نیوه یعنې مختلف ستاسو د خوښې مربوط تاسو کولی شئ دا اوس ما د ځان څخه دغه پکښې ولیکله کله چې مو دا تغیر تبدیل پکښې کې راوستی زه غواړم چې دا بند کړم اوس غواړم چې په دې شکل کې تغیر تبدیل راولم د دې لپاره عینا دا رقم کار اجرا کوي لکه مخکې چې موږ په عکس کې ولي دغه ساحه زه غواړم چې دا شکل په کوم ځای کې ماته ډسپلی شي مثلا د ډاکومنټ دغه به زه ډیلیټ کړم ځینې دا یم ډیلیټ زه غواړم چې په کوم ځای کې دا ډسپلی شي مثلا پر دې ځای باندې شي یا مثلا پر دې ځای باندې اوس که چیرې دا یو څه کوچنی کړم لږ به یې کوچنی کړم مثلا راځم پر دې شکل باندې غواړم ډسپلی کړم یا پر دې شکل باندې یا پر دې طرف باندې یا پر دې طرف یا پر دې طرف او یا هم پر دې رقم باندې چې دا خط مثلا زه غواړم چې یا سربیره راولم یا لاندې راولم یا لوړ راولم په هر ځای کې چې مې خوښ شي په هغه ځای کې کولی شم چې تغیر تبدیل پکښې کې راولم ورپسې دا بېرته یو څه غټ کړمه صحیح دی دا خو د دې دپاره شو ورپسې دا ساحه چې ده دا ساحه اوله ساحه چې ده اول یې اکسیس دی یو یې مثلا اکس اکسیس راته ښیي دغه اکسیس او بل وای اکسیس راته ښیي زه غواړم چې پر اکس اکسیس وای اکسیس باندې دا ډیټا ښکاره شي دغه دی راځي احمد محمود وحید علي او دا د نمرو شمېر دی او یا نه غواړم چې دا ښکاره شي فقط بندوم اوس پر دې ځای باندې بیا کلیک وکړم دلته دوه ډوله دي یو غواړم چې پرایمري هورایزنټل یې ښکاره کړم د یوازې د وای اکسیس ته ښکاره کوي د اکس اکسیس ته نه ښکاره کوي او یا زه غواړم چې د اکس اکسیس ته ښکاره کړم د وای اکسیس ته نه کړم ښکاره دا په تاسو پورې مربوط دی چې هر یو زه غواړم چې دواړه ښکاره کړم په دې ځای کې ورپسې اکسیس ټایټلز اکسیس ټایټل دا کولی شي چې په دې ځای کې فقط ما نوشته کړي چې دا نیم دی نومان دی صحیح دی او دغه ټایټل چې دی دا چیش دی دا مارکس دی نمرې صحیح دی په دې ځای کې کولی شو چې هغه دغه تغیر او تبدیل پکښې کې راولو ورپسې بېرته راځم پر دې باندې کلیک کوم دا یم اکسیس ټایټلز مو دا یې ورکړه دا نومان دی او دا هم مارک دی یا پرسنټیج هم لیکلی شي ورته چې مثلا پرسنټیج ورته لیکئ که نور ته لیکئ چارټ ټایټل مثلا کولی شي چې پر دې ځای باندې هم کلیک وکړئ او پر دې ځای باندې هم کلیک وکړئ چارټ ټایټل ښکاره کړئ که نه ښکاره کوئ که یې چیرې غواړئ چې ښکاره یې کړئ پر کوم ځای باندې غواړئ چې ښکاره یې کړئ مثلا پر دې ځای باندې غواړئ ښکاره کړئ دلته یې ښکاره کړئ او یا هم دلته کولی شو چې تغیر و تبدیل پکښې راولو مثلا د مثلا د دې پر ځای باندې زه د سټوډنټ مارکس په نامه باندې د لالا خان د کوچنی راغلی یوه چیرې دی هغه څوک یې معلومات لري د پوهنتون ته نه راځي صنف یې پرېښی دی دا صنف نو خبر خو ما وویله چې ما د یکشنبې ورځ باندې شروع کېږي خبر څه معنی نو د خبر خو بیا ته ور دی چې داسې دی به هم به زه چې ووایم چې وایي زه نه وم خبر فکر کوم ښه نو په دې ځای کې مثلا دا د دې ټایټل زه غواړم چې ولې کړم د دې چارټ دپاره ورپسې راځم په دې ځای کې ډیټا ډیټا لیبلز زه غواړم چې د خپلې نمرې پر دغه ځای باندې ښکاره کړم که نه ښکاره کړم ډیټا لیبلز چې ورکړم په دې ځای کې مثلا دا 8 نوي وړي دي د 7 وړي دي د 2 وړي دي د 2 وړي دي دا کولی شم چې ښکاره یې کړم او یا مثلا څه رقم غواړم چې ښکاره یې کړم انسایډ دی دننه یا مثلا انسایډ بیس دی په دغه اخر کې یا په اول شروع کې راځي آوټسایډ دی پر سر باندې ډیټا کولیټ باندې راځي او مثلا مور اپشنونه چې پر اضافه اپشنونه ورکوي چې مثلا پر کوم ځای باندې دغه نمرې درته ښکاره شي زه مثلا سنټر دغه کوم او یا اگر سره ډیټا لیبل نه ښکاره کوم که یې چیرې ښکاره کړم مثلا دا رقم به یې ښکاره کړم چې ډېر داسې دغه نه شي مغلق نه شي راته ورپسې ډیټا ټیبل که چیرې ستاسو فکر و زه به دلته راسم یو وار دا ډیزاین ته په ډیزاین کې پر دغه باندې چې زه کلیک وکړم دی ماته بېرته هغه اکسل فارمټ یې راښکاره کوي زه غواړم چې دغه ډیټا چې ده
دا ټول ډیټا ښکاره کوم دلته دا ګراف سره کې نه ښکاره کوم د هغه دپاره راځم و ډیټا ټیبل ته دا غواړم کلیک پر کوم مثلا کیمستري ده احمد دوه نیولي دي صحیح دي ورپسې فزیک کې په مات کې په بیولوژي کې او په فزیک کې دا مثلا محمود دوه نمرې وړي دي وحید دوه نمرې وړي دي او علي دوه نمرې وړي دي صحیح دي یا مثلا په کیمستري کې دغه کسانو دوه نمرې وړي دي دا د رو په شکل باندې دا په تاسو پرې مربوط دي ښکاره کوي یا نه ښکاره کوي ډیټا ټیبل اوس ډیټا ټیبل سره هم ښه ډیټا ټیبل به کلیک کومه راځم پر دې ځای باندې کلیک کومه with legend keys ښه دا ډیټا ټیبل ورپسې ایرر بار غواړي چې ښکاره یې کړي که نه غواړي چې ښکاره یې کړي ایرر بار څوک یې پېژني ایرر بار دغه اوسط څه شی دی اوسط پېژني مارکر لري یو څوک ستا مارکر اوسط څوک پېژني ټول یې پېژني چی لپاره یو څه استعمالوي اوسط د معلوماتو حاصلولو لپاره د معلوماتو د چی لپاره اوسط معلومات خو سره اوسط لیکلو قرآن اوسط د معلوماتو منځنۍ حد اول موږ دغه کچې دغه سره ځات ونیسو مثلا دا مربع تقریبا اول دا دایره تقریبا دا مثلا مثلث مثال دا هر دغه یو منځنۍ نقطه لري که نه لري اول اوس معلومات دي معلومات منځنۍ د معلومات منځنۍ نقطه یا به دا کوم چې د ځای په قیاس باندې وي د ځای په قیاس باندې مثلا زه وایم چې یو دوه درې څلور پنځه د ځای په قیاس باندې که چېرې زه د معلوماتو منځنۍ حد پیدا کوم هغه ته میډیان ویل کېږي شاید په تاسو کې اکثر ویلي میډیان چې زه وایم چې کېدای کومه دغه معلومات اول په ترتیب سره ویشته کومه یا د کوچني څخه ولوي ته یا د لوی څخه کوچني ته دا چې مې ویشته کړه ډېر تعداد دی د دې تعداد تاک دی صحیح نو د تاک لپاره زه ان جمع یو تقسیم کړ دوه باندې دا مساوي کېږي ان یو دوه درې څلور پنځه جمع یو تقسیم کړ دوه دا مساوي کېږي په دې باندې نو درېیم حد د دې نه چې دی دا یې منځنی حد دی یا میډیان دی په دې خاطر باندې چې د دې طرف سکون درېیم حد دی د دې طرف سکون درېیم حد دا د ځای په لحاظ باندې د معلوماتو منځني حد بلل کېږي ورپسې دا خو میډیان دی اوسط یا ایوریج یا بل نوم یې څه دی ښه اوسط د دې لپاره استفاده کېږي مثلا دوه کمپنۍ دي دا یوه کمپنۍ ده مثلا دا بل کمپنۍ تاسو په یوه دفتر کار کوئ دوی په بل دفتر کار کوي د دې دفتر د معاش دا شرط کاسي دا شرط کاسي صحیح د دې دفتر د معاشات اوسط 1000 افغانۍ د میاشتې او د دې دفتر د معاشات اوسط 2000 افغانۍ د میاشتې که چېرې په دواړو دفترونو کې پوزیشن یې داسې او زه بیا کار یم خدای وکړم ستاسو په فکر باندې چې په کوم دفتر کې زه سپیکټ یم زه خوشحاله یم 1000 افغانۍ چې معاش 1000 افغانۍ چې معاش دی دا معنی چې د هر نفر په معاش باندې دا تاثیر کوي نو د هغه لپاره د 1000 افغانۍ په اوسط کې اوسط دا معنی چې مثلا 8000 افغانۍ د یو نفر معاش دی 2000 افغانۍ مثلا د بل نفر معاش دی 15000 افغانۍ مثلا د بل نفر معاش دی 10000 افغانۍ مثلا د بل نفر معاش دی 10000 افغانۍ مثلا د بل نفر معاش دی یو دوه درې څلور پنځه دغه ټوله زه سره جمع کوم په پنځه باندې تقسیموم دا یم اته دولس دا یم شل دا یم پنځه ویشت دا یم پنځه دېرش دا یم پنځه پنځوس زره پنځه پنځوس زره تقسیم پر پنځه باندې دا مساوي کېږي په څو په 11 زره باندې دا 11 زره دا د دوی د معاشات اوسط اوس ځینې وخت دا رقم پېښېږي چې د دغه کمپنۍ او د دې کمپنۍ د معاشات اوسط سره مساوي وي دې کمپنۍ کې 11 زره باندې اوسط ډول باندې کوي د 11 زره او په دې کمپنۍ کې 11 زره باندې اوس بیا څه شي اوسطونه دواړه سره مساوي شول د دې وروسته بل سټپ یا د ټولو ښه اسانه طریقه دا دغه مثلا یو نفر دی یو نفر دی په یوه کې څنګه سټنډرډ ډیویشن دی سټنډرډ ډیویشن چې دی
که چیرې د دوو ګروپو درو ګروپو داسې ګروپو داسې اوسط سره پیدا کړي د دې لپاره دا قسم فقط د اوسط چې پیدا کوي داسې بڼه سره مقایسه کوي بڼه چې کوم یو مخ ته یا مثلا نمرات اوسط څخه مشابه چې دا یو د نمرو اوسط دی نو دا دا وایي چې هغه مخ دی که چیرې د دواړو نمرو اوسط سره برابر شي بیا ول نمرات مثلا یو اول نمرات یو بل نمرات او د دواړو نمرو اوسط برابر شي بیا ول نمرات بیا استاد دا سپین متصل هغه هغه فاصله کې چې کوم په موږ د انټروال کې باندې هر نفر د ماش په مثال باندې مثال دغه او د اوسط په مابین فاصله څونه هر موږ دا فاصله سره نږدې او نه د لپاره ممکن ده دا لپاره موږ سټانډرډ ډیویشن نو معیاري انحراف یا سټانډرډ ډیویشن چې دی کله چې اوسطونه د دوه ګروپو یا څو ګروپو سره مساوي شول بیا موږ معیاري انحراف پیدا کوو دا چې معیاري انحراف په ریاضي کې ډول باندې څه کوم کې دا څه کوم چې په کار په بیا پیدا کړي معیاري انحراف چې د هر ګروپ ته ټول لږ وو هغه مخ مثلا که چیرې د یوه ګروپ معیاري انحراف دی د بل ګروپ ته مثلا پای دا ګروپ ځینې مخ په دې ځای کې بیا عدالت نه کوو ګوړ عدالت نه کوو باندې نو دغه ایرر بار چې دی ایرر بار د دې لپاره استفاده کیږي په دې ځای کې تاسو ورته وایي سټانډرډ ایرر پرسنټیج سټانډرډ ډیویشن د دې لپاره پرسنټیج خدای مثلا کولای شم چې ښکاره کړم که چیرې پرسنټیج دغه شو بیا کولای شم چې ایرر بار دغه کوم ایرر بار اوس مثلا په ټولو کې چې غټ دغه دی هغه شاید دغه یو وي صحیح دی نو په دې ځای کې زه ایرر بار څخه استفاده کوم ورپسې ګرایډ لاین د ګرایډ لاین څخه دغه دننه دا خطونه وینئ او دا خط وینئ غواړئ چې دا خط ښکاره کړئ که یا نه غواړئ چې ښکاره کړئ هلته معلومیږي که نه معلومیږي دا سم نه معلومیږي د ګرایډ لاین څخه هدف دلته دغه چې دی دغه ساحه زه به ګرایډ لاین یې ور دغه کړمه ته به یو څه تغییر دایم پرایمري پر دې اوس یو څه معلومیږي نه معلومیږي اوه نو داسې به وکړو د دې چارټ شکل به واړوم اوس دا سپین خطونه وینئ نو دغه سپین خطونه چې دي دا سپین خطونه غواړي چې دغه یې کوي چې ښکاره سي درته او که یا نه غواړي چې ښکاره سي صحیح دی د دې لپاره استفاده کیږي ورپسې د دې څخه هدف څه شی دی دا یې درته معلومیږي چې دا شین چې دی دا د کیمستري دی دا د فزیک دی دا د مت دی دا د بیولوژي دی دا لیجنډ دا غواړي چې ښکاره کړي او که نه غواړي که غواړي چې ښکاره کړي پر کوم ځای باندې غواړي چې ښکاره کړي په ټاپ کې غواړي چې ښکاره کړي یا مثلا په لیفت کې غواړي چې ښکاره کړي په دې طرف کې راځي یا په بټم کې غواړي چې ښکاره کړي او یا هم مور اپشنز چې نور ځایونه ته غواړي چې ورته انتخاب یې کړي ورپسې د دې څخه وروسته ټرند لاین په ټرند لاین باندې څوک پوهېږي ټرند لاین چا ته ورمعلومیږي ټرند لاین چې دی په داسې کې مثلا یو نفر دکان ایستلی دکان یې ایستلی دی د ټرند لاین څخه هدف دا دی چې مثلا دا مو اوله میاشت ده دا مو دوهمه میاشت ده دا مو درېیمه میاشت ده دا مو څلورمه میاشت ده دا مو پنځمه میاشت مثال که چیرې په اوله میاشت کې تاسو 2000 افغانۍ سودا وکړئ په دوهمه میاشت کې مثلا 3000 افغانۍ سودا وکړئ په درېیمه میاشت کې مثلا 4000 افغانۍ سودا وکړئ په څلورمه میاشت کې مثلا 15000 افغانۍ سودا وکړئ او په شپږمه میاشت کې مثلا 2000 افغانۍ سودا وکړئ صحیح اوس دغه نقطې ته چیرې موږ تاسو سره وصل کړو دا نقطې ته ګراف چې دی دا داسې مخکې لوړه دا دا معنی چې زه په ګټه کې روان یم په اصطلاح یا مثلا میاشت په میاشت باندې زه ماته عاید ډېرېږي ځینې وخت دا رقم یو دا شي دی ځینې وخت دا رقم په دې میاشت کې 2000 افغانۍ سودا وکړئ په دې میاشت کې مثلا 2000 سودا وکړئ په دې میاشت کې مثلا 2000 سودا وکړئ په دې میاشت کې مثلا 2000 سودا وکړئ او په دې میاشت کې مثلا 2000 سودا وکړئ اوس ته مخته تللی که شاته تللی یا ته خپله راته دا خو د دې ځای څخه شاید معلومه شي چې زه یا مخته تللی یا شاته مګر که چېرې دا نقطې بیخي ډېرې وي بیا څه شی د هغه دپاره دا سره وصلوو دا دغه رسموو که چېرې دغه ساحه لوړه وه موږ وایو چې موږ په لوړه باندې روان یو او که چېرې دا لین دا رقم راغلی نو موږ وایو چې موږ په کښته باندې روان یو
نو د دې لپاره موږ تاسې د ټرینډ لاین څخه استفاده کوو که چیرې زه ټرینډ لاین دلته پر ورکړم مثلا د کیمستري دپاره ټرینډ لاین زه ښکاره کړم دغه د کیمستري کرار پورته کېږي تر دې ځایه پورې صحیح دي دا ټرینډ لاین یې پر دې رقم باندې دی ورپسې مثلا ټرینډ لاین غواړم چې د مت دپاره یې ورکړم د مت دپاره هم دا یې دغسې کرار لوړېږي صحیح دي ورپسې غواړم چې ټرینډ لاین دغه د پښتو دپاره یې ورکړم پښتو دپاره هم دا یې مثلا لوړېږي نو د ټرینډ لاین څخه هدف دا شی وي صحیح شو څوک مشکل لري اوس که چیرې غواړئ چې دغه ته تغییر و تبدیل پکښې راولئ په دې چارټو کې پر دې رقم باندې کولی شئ چې تغییر و تبدیل پکښې راولئ یعنې شکل یې تغییر کړئ فقط ډیټا هغه ډیټا ده جوړه شوه د مکمله غواړئ چې په دې دغه کې تغییر راولئ په دا شکل کې یا غواړئ چې مثلا په کلر کې تغییر راولئ مثلا دا رقم کلر ورکړئ یا دا رقم کلر ورکړئ یا هر رنګ چې ستا خوښ وي هغه رقم رنګ ورکړئ کولی شئ چې هغه په دې ځای کې تطبیق کړئ مثلا پر دې رقم باندې دا هم په دا ډول کې تغییر راځي ډیټا هغه ډیټا ده فقط پر څه رقم باندې ته غواړې چې تا ته ریپرزنټ شي هغه څخه استفاده کوې ورپسې چارټ الیمنټس دغه اکسیسونه یا ډیټا لیبلونه دا ټوله موږ ته په دې ځای کې موجود ده دا ساحه چې ده دا هم بېرته دغه د ګراف چې مثلا غواړم چې پر دې شکل باندې شي یا پر دې شکل باندې شي دا ټول وینې ځکه چیرې دا انتخاب کوم هغه لوړ ته یې متوجه شي دی داسې دا یو انتخاب شي یعنې فرق نه کوي که چیرې زه هغې استفاده کوم او که د دې ځای څخه استفاده کوم فرق نه کوي راته په دې ځای کې زه کولی شم چې بېرته هغه ډیټا ټیبل یې خلاص کړم تغییر و تبدیل پکښې کې راولم صحیح دی نور چینج ټایپ مثلا غواړم چې د هغه شکل چې ما جوړ کړي ټایپ یې غواړم مثلا په دایروي شکل باندې ماته ډسپلې شي صحیح دی هغه ټیبل دی ماته په دایروي شکل باندې دا احمد دی دا محمود دی دا وحید دی په دې ځای کې مثلا کولی شم چینج ټایپ بل ټایپ ورکړم مثلا د بار په رقم باندې پر دې رقم باندې ریپرزنټ کړم په دې ځای کې دا یو څه داسې ګډوډ دی مثلا پر دې رقم باندې مثلا ریپرزنټ کړم په تاسو پورې مربوط دی چې هر ډول تغیر او تبدیل پکښې راولي دا که چیرې تا ډیټا ور واچوله او دلته دغه سوی نه و هغه ډیټا انسرټ سوې نه وه فقط ریفرش پر وایه دی بېرته تا ته چارټ ریفرش کوي یې درته که څوک پوښتنه لري بیا